بشپړ خبرونه زه یوسف خان لاله یم. نورالله نوري د سرحدونو اقوامو قبایلو وزیر د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې د هیواد له هر وجب خاورې څخه به د خپل سر په بیه دفاع کوي. ښاغلي نوري د افغانستان سرحدي ځواکونو ته ویلي چې باید د هیواد له تاریخه دفاع وکړي او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې ډډه ونه کړي. هممهاله د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د قطر د لومړي وزیر له مرستیال سره په لیدنه کې د سیمه ییزو تحولاتو په ځانګړي ډول د افغانستان او ایران د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه له بل استودیو په خپرونه کې میلمه دی زموږ همکار علمالدین فیضي. فیضي ستړی مه شې، وخت په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی فیضي. مخکې له دې چې د موضوع ته راشو که راته ووایې چې په پښتونخوا کې څه روان دي، په پاکستان کې څه روان دي، وروستي امنیتي حالات څنګه دي؟ بله لالی صاحب، پاکستان په ځانګړي پښتونخوا او بلوچستان کې پر امنیت د پاکستان پر پوځي رژیم په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي. پرون هم په کوهاټ سیمه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید وشو او حتی موټر ورته وسوځول چې په هغې کې 15 تنه پاکستاني سرتیري ووژل شول. له هغې نه مخکې هم په بلوچستان او هم په پښتونخوا کې پر پاکستاني سرتیرو بریدونه شوي وو. نن اوس کې هم په چمن کې د وسلوالو په یوه برید کې 3 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي او یوې ټپي دی. همدارنګه د پاکستان په پنجاب ایالت کې په بکر ولسوالۍ کې داجل په نوم د پاکستاني سرتیرو یوه پوسته وه چې په هغه هم برید شوی دی او په دې برید کې هم 2 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. یعنې په ټوله کې دغه بریدونه په دې 2 ورځو کې پر پاکستاني سرتیرو زیات شوي دي او ګڼ شمېر پاکستاني پولیس په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. ښه، لامل د دغه بریدونو څه ګڼل کېږي؟ آیا د پسرلي موسم را نږدې شوی دی ځکه یا په ټوله کې یوه بله کومه خاصه جنګي ستراتیژي ده چې اوس مهال پاکستان کې د هغو ګروپونو او ډلو لخوا چې د پاکستان د پوځي رژیم خلاف د پلي کېږي؟ بله، دقیقا په پاکستان کې څو ګڼ شمېر وسلوالې ډلې شتون لري چې د کارپوهانو په اند دغه ډلې هم د خپله د پاکستان د پوځي رژیم لخوا رامنځته شوي دي او اوس یې د ستونې ازای ګرځېدلی دی. پاکستان پوځي رژیم یوه خاصه کړۍ لري چې ټول قدرت دوی په واک کې نیولی انحصار کړی دی. نو د دغه غلطو پالیسیو او د ناکامو پالیسیو له امله د پاکستان پوځي سرتیري تل د دغسې وسلوالو لوري تر برید لاندې راځي او دوی ته وخت نا وخت مرګ ژوبله وړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یوازې خپل مخالفه وسلواله ډله په پښتونخوا کې ټي ټي پي بولي او هلته په بلوچستان کې د بیل ای ده چې د بلوچ ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده. دغه بریدونه چې ترسره شوي دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. کاشکې نور امیر المؤمنین شیخ صاحب موږ ته اجازه وکړي، زه خو داسې وایم که څه هم د دنیا د قوانین زما دې په الله قسم یې که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په کوټه کې، په الله دې مې قسم یې که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په پېښور کې، خو المان ارمان نو ته به دا به نه ځکه نصرت زموږ سره دی، داسې دشمن مو دی، داسې بزدله تر اوسه د په تاریخ کې وګوره یو جنګ دی د ګټلی په ټول عمر کې د کفر یا د اسلام. فیصل که پوښتنه وکړم چې د کابل او اسلام آباد اړیکه او دغه مسئله کوم ځای ته رسېدلې؟ پخوا ایران د منځګړیتوب لپاره اراده ښودلې وه، آیا اوس کوم بل هیواد شته چې وغواړي منځګړیتوب وکړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ سالسم بالخیر شي او په ټوله کې دغه مسله د خبرو اترو له لارې حل کړي؟ له بده مرغه تر اوسه خو تر اوسه کوم هیواد چمتوالی یا عملا کوم کار نه دی کړی، خو پرون ایران په خپل لومړي غبرګون کې د منځګړیتوب اعلان وکړ، خو د افغانستان حکومت او همدارنګه د پاکستان حکومت تر اوسه کوم غبرګون دی ښودلی. خو له بده مرغه دا چې پاکستان پر افغان کډوالو د خپل هغه د فشار وسیله نوره هم زیاته کړې ده چې په
ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا په صوابي کې د ګوهاټي په نوم یو کم ده هغه دوکانونه هلته پکې ټول تړلي دي او افغان اوسیدونکي چې هلته ویل شوي چې د کم قانوني حیثیت پای ته رسېدلی او نور هلته د پاتې کېدو اجازه ورته نشته د چارواکو په خبره شاوخوا 100,000 افغان کډوال په دغه کم کې اوسېږي او ژوند کوي ویل کېږي چې له وروستیو پرېکړو وروسته د کم دننه سوداګریز فعالیتونه درول شوي او اوسیدونکو ته د وتلو سپارښتنه شوې ده په همدې حال کې په کم کې مشت افغان سوداګر له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې لږ ته لږه د راتلونکي کوچني اختر پورې د دوی پاتې کېدو اجازه ورکړل شي څو وکولی شي خپل پورونه تصفیه کړي پاتې توکي وپلوري او کاروبارونه وتړي خو له بده مرغه پر دغو کډوالو فشار زیات شوی او ورته ویل شوي چې البته ضرب الاجل ورته ټاکل شوی چې تر د روزې تر وروستیو پورې دی دا کم تشکی او لاړ ځي افغانستان ته فیص د دغه پالیسۍ ستاسو له انده لامل څه دی آیا اوس پاکستان پوځي رژیم غواړي چې پر عامه وګړو لکه کډوال چې په کمپ کې دي چې تاسو ویل یا په ټوله کې نور عام اوسیدونکي دي افغانان چې ویزې هم حتی لري یا د کډوالۍ شرایط لري هغه هلته اوسي غواړي پر دغه افغان کډوالو په دغه عامه خلکو باندې فشار له لارې پر افغان حکومت باندې فشار واچوي بله له دې نه مخکې هم دوی په 2024 کې داسې کال کې نه پروس 2 کاله مخکې دغه فشار زیات کړل او افغان کډوالو په ډلهیزه توګه دوی په اجباري توګه راوشړل او چې دا خپل د فشار یو وسیله وه خو له نیکه مرغه افغان حکومت ورته خپل چمتوالی نیولی و یعنې تر اوسه څه باندې 2.5 میلیونه افغان کډوال یوازې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي چې له نیکه مرغه دوی ټولو ته د حکومت لخوا رسیدنه ورته شوې ده خو دوی فشار کومه نتیجه ورنه کړله بالاخره په پاکستان کې میشتو کډوالو باندې په شپې په چاپې په واچولې وینې کمپونه په وران کړل هغوی چې قانوني هلته اوسېدل دوی هم پایله ونه کړه چې بالاخره پر کابل ښار او حتی په ولایتونو کې چې وروستۍ پیښې په ننګرهار کې او پکتیکا ولایتونو کې دوی په ملکي خلکو بریدونه پیل کړل ملکي خلک مخه وګرځول چې البته دوی ادعا د داعش یا د ټي پی کوي له بده مرغه چې دوی ملکي خلک شهیدان کړي دي یو د پاکستان د پوز یو پخوانی افسر او یو شونونکی په نامه دی عادل راجا د په یو شننه کې ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان له لوري د ترسره شوو هوایي بریدونو شاوخوا 2 ساعته وروسته هم اسلام آباد یا هغه ځانګړې کړۍ چې هلته د پوز ځانګړې کړۍ ده ادعا شوي ترګریز هدفونو د له منځه وړلو په اړه د باور وړ او مستند شواهد تر اوسه نه دي وړاندې کړي راجا په دغه خپل تحلیل کې ویلي چې پاکستان ادعا کوي یا امریکا ورسره یو ځای چې په افغانستان یا په دې سیمو کې لکه کوم بریدونه چې کړي دلته مونږ ټي ټي پي یا د داعش وسلوال مخه ګرځولي خو هلته دوی هیڅ شواهد تر اوسه نه دي وړاندې کړي چې خو ځکه ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په خپلو راپورونو کې مستند شواهد وړاندې کړل چې دلته په ملکي وګړي شهیدان شوي دي او د پاکستان دغه ادعا ناسمه ثابته کړله خو پاکستان هم چې لکه څنګه چې ادعا کوي هغه سي خپل شواهد او نه دی وړاندې کړي مخکنی پښتنې ته د کراشمه د پاکستان جالب ده چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف زی قطر ته او هلته د په سیمه‌ییز امنیت باندې غږیږي په داسې حال کې چې په خپل همدغه د حکومت د سیمه‌ییز امنیت خنډ لکه څنګه چې نه غواړي په افغانستان کې امنیت خوندي شي همدغه سي دوی په سیمه کې هم د امنیت خوندي کېدل نه غواړي ځکه چې دا خاصه کړی یو پروژه اخیستي او د پروژې نومي هم د نامنۍ ورامنځته کېدل د په سیمه کې دوی خپل بقا په همدغه نامنۍ کې بولي خو جالب دا چې د نواز شریف د قطر لومړي وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان او د ایران او همدارنګه د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي دا واقعا جالب و په داسې حال کې دوی په خپل دور شپې مخکې په افغانستان کې ملکی خلک شهیدان کړي په ملکی خلکو او پر ملکی اهداف وي بریدونه تر سره کړي دي درست فیصل له معلومات څخه د نړۍ مننه کور آباد سلامات اوسئ